د توري ډال نیزي او زغري سړی نه دی پاتې د توري ډال نیزي او زغري سړی نه دی پاتې په پښتنو کې د خبرې سړی نه دی پاتې او دلته چې هر سړی راځي د بدامنۍ قصې کوي دلته چې هر سړی راځي د بدامنۍ قصې کوي دلته د امن د سندرې سړی نه دی پاتې د منیر بونیري دغه انتخاب غزل را سره واورې وړومبی غزل دی چې وایي چا جام په لاس د میکدې سره تصویر ویستی دی چا جام په لاس د میکدې سره تصویر ویستی دی چا په احرام کې د کعبې سره تصویر ویستی دی ګناهګار دواړه خو یو دغه سړی ډیر ګناهګار چا چې د پاک نبي روضې سره تصویر ویستی دی او دا مصور په کلیوال رنګ باندې ډیر مین دی دا مصور په کلیوال رنګ باندې ډیر مین دی خاورین منګیلی د چینې سره تصویر ویستی دی او خوا کې لیک دی چې دا تا سره خوند نه کوي خوا کې لیک دی چې دا تا سره خوند نه کوي چا یو پښتون له د بستې سره تصویر ویستی دی او دغه تصویر د منیر جان د شوګیرو ثبوت دی دغه تصویر د منیر جان د شوګیرو ثبوت دی په توره شپه یې د ډیوې سره تصویر ویستی دی نور شیرونه دي چې وایي دلته انسان نشته نو دلته رڼا ځکه نشته دلته انسان نشته نو دلته رڼا ځکه نشته دلته انسان نشته نو دلته به بلا هم نه وي او چرته چې جرم نه وي هلته سزا ښه سخته وي چرته چې جرم نه وي هلته سزا ښه سخته وي چرته چې جرم ډیر وي هلته به سزا هم نه وي او ښکلي نږدې مه راځه هسې نه دا زړه مې ورک شي ښکلي نږدې مه راځه هسې نه دا زړه مې ورک شي ما به شک وخوري او په تا کې به څه غلا هم نه وي او دا زورور چې د کمزورو په سرونو خیجي دا زورور چې د کمزورو په سرونو خیجي دی که را پرېوتو نو بیا به پکې ساه هم نه وي او دغه لږ پاتې دي دروای خلساقي چاته وي دغه لږ پاتې دي دروای خلساقي چاته وي اوس که منیر راغی نو بیا به ګورې دا هم نه وي او بل نظم را سره واورئ هیله لرم چې خوښ مو شي نظم دی چې وایي پرون د کلي د خوا غره لمن کې پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لخته په لاس ولیدو ډېر په تادۍ ورله نږدې ورغلم ما ویل بچیه دلته څه کوې ته ویلې کاکا زما چیلۍ ورکې دي یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شانو بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان ویلې کاکا یو سادرګۍ به نه وي دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله زر مې د سره خپل څادر راکوز کو هغه ماشوم مې پکې ونغښتو سم چې لمر راوخت او ماشوم ګرم شو ویلې کاکا ځم چې چیلۍ وګورم رانه روان شو په تلو تلو کې ویل کاکا که بیا زموږ په لار تېرېدې ما له یو زوړ پالتو څادر راوړه دا ماشوم هم د چا بچی و کنه دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو نازکو ګوتو له قلم په کارو دله د علم هم څه غم په کارو دی به د غره په سر کې څه زده کوي دی چې نامې د بوټو نه زده کوي او زما د قام دغه پښتون بچی به چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترخګر جوړیږي زما د قام دغه پښتون بچی به چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترخګر جوړیږي زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته هیجي د ده د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کې یو سکول ته لاړ شي د ده زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري د ګل نه یو په دوه ښایسته ده د سپوږمۍ خور د خو سپېره ده په دنیاوي دوزخ دیره ده او یې جاړې به نه مورې میره ده جینۍ یوازې د ټول کور کوي کارونه